قدرمن دوستانو په دې هیله یم چې روغ جوړ اوسئ. ځینو ملګرو پوښتنه کړې وه چې موږ د کوم ریکارډر څخه استفاده وکړو د خپل موبایل د سکرین د ریکارډ په خاطر باندې. ګورئ موبایل سکرین ریکارډرز مختلف دي چې تاسې کله هم انټرنیټ سره وصل وئ او پلی سټور ته راغلی دلته چې تاسې سکرین ریکارډر سرچ کړئ مختلف ډوله ریکارډر یې تاسې ته راخلي. هر یو چې تاسې خوښه وو کولی شئ چې ډاونلوډ یې کړئ او انسټال یې کړئ. خو کوم ریکارډر چې زه دوستانو یوز کوم هغه ما سره دلته د دا یو ریکارډر ده د ایکس ریکارډر په نوم باندې. دا د ایکس ریکارډر ډېر ښه ریکارډر ده، په اسانۍ سره ریکارډ کولی شئ او کومه ستونزه پکې نه راپېښېږي تاسو ته. کله چې تاسې دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړو دا ریکارډر مو انسټال کړه دلته به تاسې راشئ د دې سیټینګ ته چې کله سیټینګ ته راغلي لومړی موږ سره برش ته. ګورئ دوستانو زه چې دلته دا برش چیک آف کوم په سکرین په مخ کې موږ سره برش ورکېږي چې کله دا آن کوم موږ سره دا د برش مربوط دغه ټول سیټینګ یې راخلاصېږي او موږ تاسې په دې کې ځینې کارونه ترسره کولی شو. لومړی خو دا دی ګورئ ما سره دلته یو خپله د ریکارډر دغه کوم چې تاسې کله انسټال کړئ دغه نښی راځي تاسې کولی شئ له دې څخه ریکارډ شروع کړئ او بند یې کړئ برش راواخلئ او سیټینګ ته یې لاړ شئ. اوس ما د سیټینګ د لارې برش راواخیسته دا ما سره برش ده چې په برش باندې کلیک وکړم لومړی موږ سره دا نښه ده. تاسې چې کله په موبایل کې یو موضوع غواړئ تشریح کړئ نو تاسې دوستانو ضرورت لري دغه ځینې اپشنونو ته چې دا باید تاسې سره واوسېږي. لومړی موږ سره دا ویکټور ده ځکه تاسې کوم اپشن ښایي کوم ځای ته غواړئ چې په خپل سکرین کې اشاره وکړئ نو تاسې له دې توري څخه استفاده کوئ. دوم موږ سره دلته بیا سرکل د دوستانو سرکل په دغه شکل تاسې کولی شئ فرض کړه ځینې ځایونه په دې شکل تاسې مشخص کړئ. ځینې د سرکل څخه علاوه په دې شکل باندې کولی شئ چې خلکو ته څنګه کوئ واضح کړئ ویښئ. دا موږ سره چې ده دوستانو په دغه شکل یو حالت ده چې تاسې کولی شئ د خپل ګوتې په ډرای کولو سره دا حالت رامنځته کړئ. بل هم موږ سره دوستانو دا حالت دی په دې شکل باندې تاسې کولی شئ یو ځای په نښه کړئ مشخص کړئ. دا موږ سره بیک ده او دا هم موږ سره اریزر دی. دا کوم چې تاسې ګورئ دا موږ سره اریزر دی. کوم څه چې موږ ډرا کړي وي هغه موږ کولی شو څنګه کړو اریز یې کړو پاک یې کړو. دلته رنګونه دي مختلف رنګونه دي. اوس ما سور رنګ انتخاب کړی دا ټول موږ سره ګورئ سور رنګونه دي. دا چې هر رنګ ستاسې خوښه وه هماغه انتخابولی شئ. بل هم موږ سره دا حالت دی ټرانسپیرنټ حالت ده دوستانو. ټرانسپیرنټ حالت نه هم استفاده کولی شئ. زه به دا اوکې کړم ټرانسپیرنټ به انتخاب کړم. ګورئ دا موږ سره څه شی دی ټرانسپیرنټ حالت ده او دا هم د سکرین شاټ حالت ده. ګورئ چې کله دا کلیک مې وکړ زما سکرین شاټ یې د سکرین واخیستلو ثبت شو. نو دا ډېر زیات مهمه کوچنۍ وینډو ده چې په دې کې تاسې کولی شئ چې کله د کراس علامه پریس کړم هر څه ورکېږي نو د برش څخه ډېر زیات استفاده کولی شئ. زه داسې کې کلیک کوم بیا سیټینګ ته راځم دا برش آف کوم او دا کلوز کوم. اوس ګورئ دوستانو دلته موږ سره کوم برش مرش نشته یوازې همدغه خپله د دې اپلیکیشن چې موږ تاسې ریکارډ شروع کوو بندو دغه نښه راځي. بیا هم راځم سیټینګ ته. دوم موږ سره دوستانو دلته د فیس په نوم باندې ده چې کله په همدې باندې کلیک وکړم نو زما ویډیو راخیستل کېږي. زه به دلته کلیک وکړم. ګورئ دوستانو چې کله هم ما کلیک دلته وکړلو دا مې راواخیسته. زه دا نور کلوز کوم. زه به دا له دې ځایه کلوز کوم لا یې نه ده اخیستی. دوباره سیټینګ ته راځم فیس راخلم. ګورئ په دغه شکل دوستانو چې کله ما فیس راواخیسته نو موږ کولی شو چې څنګه وکړو د فیس نه هم استفاده وکړو چې کله کلیک کوم بیرته موږ سره څنګه کېږي ورکېږي. او که سکرین شاټ راواخلم د سکرین شاټ دغه نښه موږ ته دلته راځي چې هر ځای کې ضرورت و چې زه د باید سکرین شاټ واخلم د خپل سکرین څخه نو سمپل دې باندې کلیک کوم ماته څنګه کېږي سکرین شاټ راخیستل کېږي. که ضرورت نو بیرته راځم سیټینګ ته او سکرین شاټ نښه ورته څنګه کوم لرې کوم او کلوز کوم. اوس به ما سره سکرین شاټ هېڅ کوم سکرین کې ونه اوسېږي. نو دا موږ سره د دې ریکارډر ځینې خوبیانې وې. همدا ډول سیټینګ ته چې کله راشو دوستانو دلته آډیو سیټینګ دی. کله هم چې تاسې دلته په آډیو سیټینګ باندې کلیک وکړئ تاسې کولی شئ انټرنل مایکروفون نه استفاده وکړئ میک نه استفاده وکړئ میوټ حالت کولی شئ چې استفاده کړئ. لکه مختلف اپشنونه دي هغه سیټینګ دلته برابرولی شئ. اورینټیشن دی دغه سکرین چې تاسې ریکارډ کوئ کوم حالت کې ریکارډ کول غواړئ پورټریټ که لینډسکیپ باندې. همدا ډول دلته ځینې سیټینګونه دي. وایس چینجر د دوستانو دا کار کولی شئ.
اوس دغه کارونه ځکه زه نشم کولی چې زه عملا لګیا یم همدغې ریکارډر نه استفاده کوم، نو زه چې په دې وایس چینجر باندې کلیک کوم دلته ماته وایي چې یو کن آنلی موډیفای اټ، یعنې چې کله ریکارډ بند کړي ته دا کولی شي چې مشخص کړي. نو اوس خو خپله وایي عملا ریکارډ کوي. نو دا یو ډېر ښه ریکارډر ده، تاسې کولی شئ دوستانو په اسانۍ سره دغه ریکارډر څخه استفاده وکړئ، انسټال یې کړئ او یوز یې کړئ. اوس چې دغه ریکارډر کله ما ویډیو شروع کوله نو ما پر دې باندې کلیک وکړ دوستانو، په دې ساحه باندې ما سره ریکارډ شروع شوی. کله چې بندول غواړم دلته کلیک کوم، چې کله مې دلته کلیک وکړ دا ویډیو ما سره څنګه کېږي سیف کېږي.